Değişip bakışın gülüşün üzünün rengi de السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به موږ خبره کوو د موبایل د کیمرې په اړه. دوستانو که چېرته هم تاسو ډېر په تنګ یاست چې ستاسو نه ملګری موبایل اخلي او ستاسو کیمره یوز کوي او تاسو نه غواړئ چې دغه ملګری زما په موبایل کې خپل عکسونه وباسي، یا تاسو په کور کې ماشومان ستاسو نه موبایل اخلي اخوا دیخوا تصویران وباسي، د ځایونو دیوالونه هسې بس عکسونه وباسي. سمه ده، خو په دغه ویډیو کې به خبرې کوو چې څنګه تاسو کولی شئ چې خپل اپلیکیشن خپل کیمره بلاک کړئ. بالکل د بل چا په لاس کې چې وي کار به نه کوي، یعنې بلاک به وي. ستاسو لاس چې راغله اټومیټیکلي خپله به کار شروع کړي. صحیح ده دوستانو، دا سمپل یو اپلیکیشن ته ضرورت دی. دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک کلیک کې اپلیکیشن ډاونلوډ کې خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ او اپلیکیشن مو انسټال کړئ دوستانو، سمپل به تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ. چې کله هم تاسو خلاص کړئ دوستانو، دلته موږ سره درې آپشن دي. صحیح ده، یا بلاک بای ټایم دی، بلاک مینولی او بلاک بای لوکیشن. د مثال په تور دلته تاسو ټایم هم لګولی شئ، یاره دومره ټایم پورې دا بلاک وي. صحیح ده، دومره ټایم نه تر دومره ټایم پورې. او مینولی بلاک چې تاسو ډایرکټ دي نه بلاک کولی شئ. او لوکیشن بلاک بای لوکیشن دا مطلب چې کوم ځای ته ځم زه یو لوکیشن ورته انتخابوم، یا چې زما موبایل یا زما کیمره دی په دغه ځای کې کار ونه کړي. او بلاک کیمره دلته چې دا ډایرکټ تاسو بلاک کولی شئ. ګوره زه اوس ورځم خپل کیمرې ته، دا زما کیمره ده. ګورئ څه کله آن کوم نه به آن کېږي. ګورئ دا 400 کې آن کوي، ستا کیمره به نه آن کېږي. چې ته واپس دې خپله آن کوي، دا سمپل ان بلاک کا کیمرې ته لاړ شه. ګوره اوس به ستا کیمره آن وي. صحیح دوستانو، دا ډېر زبردست او خوندور اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دوستانو دا وه نننۍ ویډیو. که خوښ شوې مو وي در سره لایک یې کړئ، د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.